دا اوس بله ورځ چې کوم دا یوم خواتین مناو شوه د ښځو ورځ د ښځو ورځ خو مسلمانان نه مناوئ مسلمانان ته خو الله رب العالمین قرآن کې سورة النساء رالیږلې ده زموږ خو روزانه د ښځو ورځ دي سورة النساء شته که الحمدلله زموږ زنانو ته دا ټینشن نشته د الله په فضل چېرې د ښځو یوه ورځ په کار ده په کال کې خو یوه ورځ لږ یادې کړو نه مسلمان خپله پوهه ده روزانه یادوي او د هغې حقوق پوره کوي خو هغه زنانه چې هغه د اسلام نه بغاوت یې کړی دی او د اسلام نه خبر نه دي او صرف د یورپ ډالر یې ولاړه روانې دي د هغې د هضم کولو لپاره پلیکارډ یې اوچتې کړي چې دا خو زما بدن دی او دې کې د چا څه کار دی زما خپل بدن دی که زه پرده کوم او که نه کوم او دا کور کې کېناستل دا خو یو جیم خانه ده او دا خو دا دي او هغه دي او د خاوند خبرې مه کوئ زما د حقونو خبرې وکړئ خو که ته خپل حق غواړې نو په ټوله دنیا کې وګرځه زه دا په چیلنج سره په چیلنج سره په ټوله دنیا کې وګرځئ او د زنانو حق سوا د اسلام نه په بل ازم او په بل نظام کې پیدا کړئ سوا د بېعزتۍ نه سوا د سپکاوي نه د اسلام نه غیر د تمام تر اسمونو سوا د زنانو د بېعزتۍ نه هغوی له اسم نه دي ورکړي د ټیشو پیپر باندې استعمالول او بیا یو سیټ ته ورغول ختم دا واحد اسلام دی چې زنانه ته د ژوند حق نه ژوندی به پلار ښخوله لور اول یې ورله د ژوند حق ورکړه او قرآن کې الله رب العالمین آیت راولېږلو واذا الموءودة سئلت کله چې قیامت قایم شي او د قیامت هغه عظیمه نقشه یې ذکر کړې نو په هغې کې یو منظر دا دی الله اکبر یو منظر به دا وي د قیامت په ورځ چې چا ژوندۍ لوڼې ښخې کړي دي د دې تپوس پکې کېږي قیامت په ورځ به دا مستقل کیس وي د ژوند حق یې ورکړه د لور په حیثیت یې هغې له حق ورکړه د میراث حق یې ورکړه کله چې د هغې نکاح کېږي په خاوند باندې د هغې نفقه مهر د هغې خرچه اخراجات هلته یې له حق محفوظ کړه که بچي وشي بچو ته وایي دا مور ده بیا یې نوره مزید محفوظه کړه څومره چې دا مخکې ځي دا زنانه مسلمانه زنانه څومره چې دا مخکې ځي څومره چې د دې عمر سیوا کېږي دومره دا مزید محفوظه کېږي اسلام خو دې نه ډېره محفوظه قلا ورکړې ده دې وجې نه ډېر کافر چې دا اوس اسلام ته را روان دي زنانه را روانې دي نارینه را روان دي د هغې نه فوټونه لږ وګورئ په دې وجه باندې اسلام ته راغی چې د حقوقو په نوم زموږ حقوق تباه دي په امریکا برطانیه او د یورپ په معاشره کې موږ خپل حقوق صرف په اسلام کې محفوظ وکړل یو شیخ د یورپ نه راغلی و هغه ما ته د برطانیې د یو ښار برمنګم د هغې حالات یې راته ویل برمنګم انتهایي یعنی دا بې حیایي چې ورته وایي بې پردګي چې وایي ورته ویلی کېږي په بې پردګۍ او په بې حیایي کې دا د ټاپ ښار انتهایي هغه معاشره داسې د بې حیا معاشره خو په برمنګم غوندې ښار کې چې کومې زنانه انګریزانې مسلمانانې شوي دي د هغه شیخ دا خپله مشاهده وه هغه موږ ته واقع بیانوله وایي زه تاسو ته په چلنج وایم د برمنګم غوندې د بې حیایۍ نه ډک ښار ته لاړ شئ کومې زنانه چې اوس نوي اسلام ته راغلي دي وایي که د هغې پرده تاسو وکتله تاسو به حیران پاتې شئ په ټوله دنیا کې د هغه زنانو د پردې په شان مثال نشئ